څوک حاکم و، ولې دا زموږ نیکونو مجبوریت احساس کوي، ضرورت احساس کوي چې موږ باید ازادي ترلاسه کړو، موږ باید ازادي ولرو. کومې ستونزې وې، کوم مشکلات وه. بیا یوه لسیزه دلته د روسانو اشغال دوام وکړي او د هغوی په مقابل کې بې درېغه قربانۍ ورکول شولې. دا ولې؟ روسانو ولې اشغال وکړي؟ روسان ولې و افغانستان ته په زور باندې داخل شوه؟ او ولې یې دا زموږ او ستاسې پلرونو په مقابل کې ودرېده؟ ولې یې مقابله کول؟ ولې تر سر تېر وه؟ ولې تر مال تېر وه؟ ولې تر اولاد تېر وه؟ دا زده کړئ، کتابونه در واخلئ، خپلو مشرانو ته متوجه سئ، او دا هر څه چې ستاسې په ذهن کې کښېني، بیا تاسو دغه کردار چې ستاسو مشرانو ادا کړی دی، دا احساس به بیا په تاسو کې پیدا کېږي، دا درک به بیا په تاسو کې پیدا کېږي. که خدای نه کرده د کومو ستونزو او مشکلاتو سره زموږ او ستاسې هېواد مخامخ کېږي، بیا به تاسو د خپلو نیکونو او پلرونو په څېر د هر زورور، د هر اشغالګر، د هر تېري کوونکي مقابله به کوئ. 20 کاله 2 لسیزې د امریکایانو په مقابل کې خلکو بمونه په ځان پورې وتړل، تر سر هم ورته تېر سول، تر مال هم تېر سول، تر اولاد هم تېر سول. دا خو لیوني نه وه، دا تر موږ او تاسې هوښیاران وه. دیو تر موږ او تاسې دا خپل ژوند او په دې دنیا کې د استراحت ژوند کول ښه پېژندل. ولې مجبور وو دې ته؟ ګورئ ځوانانو، دا زده کړئ، پر دې علم راولئ او دا لاره تعقیب کړئ. محترم اولسه، د افغانستان غیور او مجاهد اولسه، اوس چې لله الحمد په دې یوه پیړۍ کې موږ د دنیا 3 زورورو ته ماته ورکړې ده. درون